دلته ناستې رشته پسې صاحبونه کوم تېر کړ ګینې پرېدي مې نه بابا ګیس سر ته ختلی دی وویړوئ یا خدایه پاکه څوک راځي نه که نه چې لږې پیسې خو ترې والمه نشې لم را سره پیسې نشته مړه دا څه ورځ شوه یار داسې ژوند نه خو مرګ ښه دی هلو پوډري څنګه چل دی ډېره موده وشوه یاره دا چېرته غلې غلې کېږي والله صحیح مې کې لږ ړمې ښه شوې مې څه بدنه والم راوالم پیسې را سره بیخي ختمې دي اشناګیه هغه زما کار دی څنګه چلو کړو هغه نانۍ په تمه کړی دی مده والله نانۍ خو به ستا د لاس نه وتې ده ته راځه که نه اوس زه په خبره پیومه دا یې رشتې ډېرې ګرمې ګرمې را روانې دي او ته خرچه مرچه نه کې ستا دا رشته ختمه ده ودېږه دغه دی رنویر سنگھ ټیلیفون وکړو رنویر سنگھ هلو رنویر سنگھ ښې ټیک ټاک د نانۍ رشته کم غواړي نو خرچه مرچه کې که نه 2 کروڑه زه صحیح ده بس را روان اتوار له راشه او بس ډیپي کا پرېږده او ته راشه پاکستان ته بس نانۍ او ستا رشته کوم ما د مازغو بلکل پریشر های کېږي وخت تر وخته نو بیا که دا کار د ما له وروره سبا پورې ونه کړو نو نور تا ته زه ښه معلوم یم چې بیا به ګورې پروګرام به دې وړګئ او پروګرام به بیا به دې کاته خراب وي د سرمن خو یې داسې لکه د بنیر غوندې سپینه سپینه ده نو غني بابا وایم زه ګورې هغسې دغسې هلک نه یم ولې نه یې اوس ته پسل صاحبونه وویړوئ یا الله خیر عزت ته مې خیر کې ودېږه چې مور ته ټیلیفون وکړم هلو مورې وایم تور لالا ته ووایه چې چینچي راپسې زر راوله ګینې پرېدي مې نه بابا ګیس سر ته ختلی دی یاره چې هغه شی راوتښتېدو په پته یې پوه نه شو چې دې په کومه لاړو یاره غیب شو والله په حساب په کتاب یې نه پوهېږو اوله خو یې دا مازغې راله بلکل داسې وچورلول او دې موچو ته وګوره وا د دنیا موچی دي خدای دلته ناستې رشته پسې صاحبونه موږ کوم تېر کړ راویړوه وای خدای پاکه عزت ته مې خیر کړي وای خدای بدې چینارونو ته ځان ډکه تا له لینډ برابروم وایم تا له ته کېنه لینډ دله برابروم بد دې پیکه مې پیکه پرېږده به ستا رشته کوم ستا خو ته حوصله وکړه یو ورځ خو تمه کولی شي که نه یو ورځ هم نه شي کولی یو ورځ به ته تمه وکړم خو دا کار دی ګورې زما ګورې ډېر صبر تمامېږي نه لینډ دله برابروم پروګرام خلکو وایي چې وړګي او هسې نه چې دا پروګرام شروع هو گیا بیا به دې کاته خراب وي ګورې 有人。